روان 1996 کال کې د نږدې 210 میلیونه افغانیو په ارزښت بېلابېلې ټولګټې پروژې تطبیق او د څه باندې 1.5 میلیارد افغانیو په ارزښت په نورو کار روان دی. 96 کال کې تر دې دمه د نږدې تقریبا 210 میلیونه افغانیو په ارزښت شپږ بېلابېلې ټولګټې پروژې تر تکمیلېدو وروسته ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي او دا مهال څه د پاسه 1.5 میلیارد افغانیو په ارزښت په مرکز او ولسوالیو کې د 4 مختلفو ټولګټو پروژو کارونه جریان لري چې تاسې خپله سر په سترګو ګورئ. دا څرګندونې د لغمان ولایت مرستیال الحاج شهزاده مظلومیار نن ولس سره په روان 1996 کال کې د امنیت انکشاف او ښې حکومتوالۍ په برخو کې د معلوماتو د شریکولو او د سوال او ځواب په موخه په جوړ شوې غونډه کې د وینا پر مهال وکړي او زیاته کړه چې ولایتي اداره په دې ځان مکلفه ګڼي څو د روڼتیا او حساب ورکولو د اصل په رعایت سره ولسونو ته د خپلو ترسره کړیو روانو او راتلونکو کړنو او پلانونو په تړاو چې د دې ولایت د امنیت د ټینګښت آبادی او د ولسونو د هوساینې لپاره یې ترسره کوي په خپل وخت حساب او معلومات ورکړي. ولایتي اداره د شفافیت او حساب ورکولو اصل ته درناوی لري او غواړي چې ولس ته د ځینو ټولو ترسره کړو روانو او راتلونکو کړنو په اړه په خپل وخت معلومات باید ورکړي څو ولسونو ته دا موقع ورکړی شي چې د خپل حکومت په ټولو چارو کې مشارکت ولري او د خپل ادارې د خدماتو په سرته رسولو کې باخبره واوسي. ښاغلي مظلومیار د ولایت مقام او د دریګونو امنیتي ځواکونو په هلو ځلو قربانۍ او سرښندنو د ولایت د امنیتي وضعیت د بهتروالي او په ځینو مهمو او ستراتیژیکو ځایونو کې د نویو بیزونو او امنیتي پوستو ایجاد ته په اشاره ویل چې اوس حالت ډیر بهتر شوی او لا هم ولایتي اداره په دغه برخه کې ژمنه ده او خپل هڅې به جاري ساتي. د ولایت اوسنی امنیتي وضعیت ته په کتو ویلی شو په مختصر انداز کې چې د ولایت مقام او د دریګونو امنیتي ځواکونو په نه ستړي کېدونکو هلو ځلو د لغمان امنیت د پخوا په پرتله اوس ډېر ښه شوی دی او د لا بهبود لپاره هلې ځلې روانې دي. امنیتي کمربند پراخه شوی په شمنګل سلطان کلي نورا نوی کلا دانشن په ګړپي او ځینو نورو سیمو کې د تېرو شاوخوا یو کال راهیسې تر تصفیوي عملیاتو وروسته ځینې بیزونه او امنیتي پوستې جوړې او هغه اندېښنې چې پخوا د ولس سره موجودې وي اوس یې تر ډېر حده کمې شوي دي. د ولایت مرستیال زیاته کړه چې په روان 1996 کال کې تر دې دمه د نږدې 210 میلیونه افغانیو په ارزښت شپږ بېلابېلې ټولګټې پروژې تر تکمیلېدو وروسته ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي او دا مهال د څه د پاسه 1.5 میلیارد افغانیو په ارزښت په مرکز او ولسوالیو کې د 4 مختلفو ټولګټو پروژو کارونه جریان لري چې په زرګونه بې روزګاره خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. دغه راز د حکومتوالۍ په برخه کې بیا الحاج شهزاده مظلومیار په ټولو سکتورونو کې د مثبتو تغییراتو پر رامنځته کېدو سربیره د جنګونو او طبیعي پیښو له امله د زیانمن شویو کډوالو شهیدانو زخمیانو او غریبو کورنیو د لاسنیوي په برخه کې وویل چې یوازې د ټولنیز خوندیتوب د سکتور په برخه کې په تیر یو کال کې د څه د پاسه 660 میلیونه افغانۍ مرسته شوې. یوازې د ټولنیز خوندیتوب د سکتور په برخه کې په تیر یو کال کې د جنګونو او طبیعي پیښو له امله د زیانمن شویو او د کډوالو کورنیو څه د پاسه 1000 کسانو سره په ټوله کې نږدې 140 میلیونه افغانۍ مرسته شوې. دغه راز د شهیدانو او زخمیانو له کورنیو سره چې 509 میلیونه افغانۍ د حکومت له لورې مرسته شوې. نوموړي د خپلو خبرو په پای کې له نظام او ملي وسلوال پوځ څخه د ولسونو پر ملاتړ سربیره وویل چې کاري ژمنتیا شفافیت حساب ورکول او ولس ته خدمت لومړیتوب دی او د دغه چارې د ترسروي لپاره به خپله مبارزه د ولسونو په قوي ملاتړ جاري ساتي. وروسته د امنیتي سکتور په استازۍ د لغمان امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د ولایت په اوسني امنیتي وضعیت د امنیت په ټینګښت کې د غصب په مخنیوي د جرایمو په کنټرول د نشه یي توکو د کرکیلې په مخنیوي
او د قاچاقبرانو په نیولو د مخالفینو د ځالو په ښودلو او نورو برخو کې د ولسونو همکاري اړینه وګڼله او په یادو برخو کې یې د خپلو ترسره کړیو فعالیتونو او لاسته راوړنو په تړاو ولسونو ته معلومات وړاندې کړل. ورپسې د زیربنا کرنې، معارف، صحت عامې، خصوصي سکتور، ټولنیز خوندیتوب او دغه راز د حکومتوالۍ په سکتورونو کې د اړونده سکتور د رئیسانو له لوري د ولسونو سره په تفصیلي توګه معلومات شریک او د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وویل شول.